چې په دې هوټلو کې کم دي، په دې رستورانټ کې څومره دي، په دې نور د دې میانو چې کم زینه دي په دې کې څومره چې میان خوړل شي دا ټول مردار خوړل شي. دي لا حول ولا قوه الا بالله. ټول عمر په پښتنو باندې مردار بیان وکړ. دا خبره په کمیس کې راځي، په دې خبرې ځان پوه کړئ. هوټل والدین دا خبرې ماوري، تنور والدین ماوري، رستورانټ والدین ماوري، زموږ استاد پښتانه ټول ماوري. په تاسو باندې چې هوټل کې کوم مړه میان خوړل کېږي دا مردار دي، حرام دي. او بل د حضراتو ته موږ ویو چې تاسو یو چې د مې د پاره ذبح کول ضروری دي. موږ تاسو ته چې په دې 1400 کال کې تاسو داسې څوک خودلې شي چې هغه مې ذبح کړی دی. دا ته پوښتنه شکړه دی چې دا مې حلال دی که حرام دی، ردی ذبح کول څنګه دي؟ جواب دار شي دا مسله تر اوسه پورې چانه وکړي. په 1400 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورستا سره بر 1400 کال وشو بدی کې دا مسله اوسه پورې چانه وکړي. او دا لاول ځل چې دا مسلې هغه مورید چې بعضی جوهالو هغه دا خبره وکړه چې د مې بغیر د ذبح کولو نه دا خورل مردار دي. او د څومره خلکو چې دا خورلي دا ټولي مرداري خورلي دي اوس پورې چې په دې هوټلو کې کم دي، په دې رستورانټ کې څومره دي، په دې نور د دې میانو چې کم زینه دي په دې کې څومره چې میان خورل شي دا ټول مردار خورل شي. دي لا حول ولا قوه الا بالله. نو په دې کې ماته حدیث راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الله د خلق رسولونه د علم دا سناري چې راوایلی دي او ویکاږي دي سا، بلکې الله چې علم اخلي نو په وفات کولو د علما باندې اخلي. تر دې چې کله یو عالم باقی پاتې نه کی نو خلک بخپل مشران د دین هغه با جاهلان خلک مقرر کې دغه له ته پوښتنه کوي، هغه په علمي کې جواب ورکړي، په خپل هم ګمراه نور خلک هم ګمراه. دین نام نهاد مفتیانو هغه ټول امت چې کوم د اکثر خلک هغه ګمراه کړو. او زه تعجب پر خلکو باندې کوم چې هغه خلک چې هغه خپل ټول عمرونه دا په قران او سنت په خدمت کې صرف کړی دي، سختي تیری کړی دي، دا پاڼې هغه اړولې دي، شپه ورځ لګیای دغه تحقیقات کې د مطالعه کوي او ټول ژوندۍ په دې کې ختم کړه، ټول عمرونه په دې کې ختم کړه، ټول صلاحیتونه په دې کې ختم کړه. او هغه دې ماهرین دي او دې پرازونو په حکمتونو باندې پويږي. هغه خلکو نظر انداز کړه او هغه خلک چې هغه په علم باندې اړول سریب د معروف نه دي، د علم د حقیقت نه سریب د خبر نه دي، او صرف په سوشل میډیا باندې ځان مشهور کړي دي او باقي په خلک ورپسې شول. دومره د دنیا علما او د خلکو په عقل باندې تعجب وکړ. زه خو حیرانې کوم چې د خلکو نه عقل شرط لاړه چې دنیا علما چې ګور پاکستان کې دنیا علما دي، په افغانستان کې دنیا علما دي، په هندستان کې ډېر شي علما دي، سعودي عرب د خدای علم مرکز دی، مصر، شام، یمن، دا څومره چې په ټول دنیا کې والي په هر دنیا کې علما شته. یو عالم دا ونه ویل شي مې ذبح کول چې کوم دی هغه ضروری دي. او یو عام کس چې هغه په مدرسه کې پیل شوی، په سکول کې پیل شوی، هغه و چې را د دې ذبح کول دا ضروری دي. نو مال خو بالکل عقل زما کار پیډي او تعجب کې واقع کیږي چې دا خلک د دین عقل شرط لا چې په دې خلکو څور بسیدي او بیا هم دا خلک د دې خلکو نه متنفر کیږي چې زمونږ دین خرابوي، زمونږ دنیا خرابوي. دا د خلکو نه موږ دین اخلو، دا خلک د دین د دین د ذکرولو خلک چې دین خلک دیني ځکه. نو زه په هغه په تعجب ځکه نه کوم چې دغه خو کار دی چې اسلام رانول خو زه دا کوم چې اوریدونکو دي چې بلې کې خو خياران خلک شته، خې ایجوکیټډ خلک پکې شته، عقلمن خلک پکې شته، او دغه باوجود هم دی ور لګي او دغه خلکو سپورټ کوي او دغه خلکو دغه د بیاناتو ترغیبات خلکو ته ور کوي. نو مال خو به خلکو باندې غټ تعجب راځي. 1400 کال وشو، 1400 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورسه سره بردا وشو. په دې کې یو عالم هغه دانه دی ویلي چې مې ذبح کول ضروری دي، بلکې زه چې مخکنو امتونو کې هم دا چانه دی ویلي، په يهودو په نصاراو کې هم دا چانه دی ویلي چې مې ذبح کول ضروری دي. پر ټول خلکو کې د چانه دی ویلي چې مې ذبح کول ضروری دي. صرف دا واحد یو شخص را پاسې ده او هغه ویل چې مې ذبح کول ضروری دي. زه په دې پسې خندا پکاروا، په دې پسې خندا پکارو، په دې باندې تعجب پکارو، په ځای دي چې دا تایید وکړي شي. لا حول ولا قوه الا بالله. منګه حیرانی په خلکو باندې قران کریم کې الله رب العالمین خکارا الفاظ باندې ویلي احل لكم صيد البحر، تاسو د پارا خکار د دریاب چې کوم دی هغه حلال کړی شوی دی. او دا قران کریم کې الله زې په زې باندې د میانو تذکرہ کړی دا چې دا تاسو د پارا
الله د دریاب تابع کړی او هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا الله اغزاد چې تاسو د پاره دریاب تابع کړی دی د پاره چې داغه نه وخت تازه وخوري لکه دا په سورۃ النحل کې الله ذکر کړی دی دا غره سورۃ فاطر کې الله ذکر کړی دی کنه وما يسوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا دو دریابونه چې کوي دا برابر نه دی یو خوب دریاب د تندماتي اساني د غسکل دبل مالګین دی مبارک خلی تاریخ دی خدا اریو تاسو غوخه تازه خوري خو شرط په کې دان دی راغلی تاسو به دا صبح کوي منکرین حدیث چې کوم دی د وايي خو چون کې حدیث بنی نه او دا اشکال په دی باندې راته نو دا د غری اشکال نه د ځان خلاصولو د پاره دی دا کارو کو چې قران کریم کې الله ذکر کړی د حرمت علیکم المیتۃ پتا سو باندې مردار حرام کړل شوی دا نو میته خو هغه سړی ته لیکي چې غضب نه کړی شي نو چون کې په حدیث کې راغلی چې حلت لنا میتتان زمون د پاره د مردار حلال دي یعنی دوه میته حلال دي چې پای کې یو مې دي ایوب کې ملخ ده دا اشکال په دی باندې راته نو دی وراوله کې د اخري هغه باندې غز راخ کو دو چې مېم کې کم دغه حرام دی لا حول ولا قوه الا بالله او بل د حضرات ته موږ یو چې تاسو یو چې د مې د پاره ذبح کول ضروری دي موږ تاسو ته چې په دې سور لسو کال کې تاسو داسې څوک خودل شي چې هغه مې ذبح کړی دی یو دیم سوال هغه دا کو چې د مې د ذبح کول طریقه څنګه ده دغه طریقه خو هم خلکو ته وخی وي کنه اوس نور حیوانات چې کومي دغه دا ذبح کولو طریقه خو هغه خودلې شوی د چې هغه مری کټ کولی و د جین فرغونه یا کټ کولی په دې کې دوه د جین موږ ته وخوي مری پراته پکې وخوي وي چې کومه د سا مری د هغه مراته پکې وخوي وي چې هغه بسنګ کټ کو کنه دا بسنګ پته لګي موږ ته دا پتا سو باندې قرض دا هم تاسو موږ ته وخوي کنه نو موږ د خلکو ته دا درخواست کوو د الله نبی ریږي خپل آخرت په بربادوي د خلکو نور سپورټ پي دی دا خلک په شړو باندې سر کوي او دا وټل والے چې کوم دي دا ټول دا غریبانان خو ګره ټول لاړ زی ته ورسول او اوس مزه تاسو بیان الته چې د سمندر نمبر ایسل کنه یا سین نمبر ایسل تیار بوته کینه چې ګوره پاسات باندې به ذبح کوي ګوره کدل ته لراو نه ګوره دا مرداري دی ګوره دا ټول شی د لوران کو او غټ پیغام کې واقع کې ښه چې د خلکو سپورټ کوي زو کنه په دغه شنغمونه کې واقع کې نو د الله نه یره په کار دا خلک کوم شړو باندې سر دی الله دې موږ ته دین په نصیب کې اولاد موږ په سم لار باندې روان کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته